حیا مضبوط شی دی الله دې په مونږ کې پیدا کړي مونږ کې حیا نشته پخوا به خلکو کې څومره حیا وه کشر کې به څومره حیا وه په مشر کې به څومره حیا وه په استاذ کې او په شاګردانو کې به څومره حیا وه زنانو کې به څومره حیا وه اوس بې حیایي ده بربنډتوب دی نبی علیہ السلام فرمایي رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة دنیا کې چې دا کمې ښځې بې حیا جامې اچوي او نری جامې اچوي او وجود یې تښکاري د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې بربنډې روانې څومره بې حیایي حضرت فاطمه رضی الله عنها څونه حیاناکه وه چې د خپل پلار سره خبرې نه شوې کولی نبی علیہ السلام چې او په سفر ته دې کره بلام او چې سفر نه به راغی بیا به دې کره ننوت دې به ورسره خبرې نه شوې کولی او چې کله مړه کېده دا زمونږ د ښځو په د جنازه باندې دا ډولی چې ورته مونږ وایو دا لرګي پې پروت او د پاسه پې څادر پروت دا د دې حکم و لومبی ایجاد یې دې کړی دی وی ماله یو څو څانګې د کجورو یو ځای کې او په دې طریقې یو ځای کې زما په جنازه د پاسه به اچوي چې زما وجود سره کم صادر جنګیږي چې د چا نظر پرې ونه لګي نو یو روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشحاله و په دې خبره چې زما لور څومره حیاداره ده سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سرداره ده وی د قیامت پر ورځ یو روایت کې راځي چې دا کله جنت ته داخلیږي نو غیبي اواز به فرشته کوي چې اے مسلمانانو د محشر خپل نظرونه ښکته کې د نبی علیہ السلام کشر لور فاطمه جنت ته روانه ده دنیا کیم پرده خوښه وه چې قیامت کیم پرده کې جنت ته لاړه شي خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي څومره بې حیا یو مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل ولاړو یو سړی د حمام نه راووت او د هغه سړي د عورت ښکارېده دا پتونان یې ښکارېدل نیکرې چولې نو لاندې باندې ښکارېده هغه سخت عورت یې پټ و خو پتونان او دا نوم یې ښکارېده امام صاحب زر سترګې پټې کړې مخ یې واړو سترګې پټې کړې سړی خو پېښ شو چې راغی امام صاحب ته وایي وی نعمان د امام صاحب نوم نعمان و وی نعمانه د کله نه ړوند شوی هسې طنز یې پرې وکړه نعمانه د کله نه ړوند شوی وی چې د کله نه خدای ته بې حیا کړې چې د کله نه ته خدای بې حیا کړې نو په هغه ورځ نو سترګې به بزرګانو پټولې علماو به سترګې پټولې نن چې ښځه مونږ بې حیا وي نو څه خو هغه بې حیا ده بې غیرته ده نو څه ورسره مونږ ځان بې غیرته کړو مونږ هم ورته ګورو داسې ده که نه افسوس ماله راشي قسم دی مولانا شاه عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلی دی شاه عبدالحق دهلوي وی په هندستان کې دهلی علاقه کې یو ځل قات راغی باران نه کېده نو د باران د نه کېدو طریقه دا ده چې مسلمانان د کلي نه بار وځي او الله ته وجعل وسوالو کی صلات استسقا یا دعا استسقا وی خلق مسلمانان چې څومره د مسلمانانو هلته خو هندوان او سیکان هم شته په جوماتونو کې اعلان وشو چې خدای مو بخا پلانکي میدان ته بار روځئ چې د استسقا دعا وکړو چې الله باران وکړي ځکه چې قحط و نو داسې قحط و چې اوبه هم ختمې شوې په کویانو کې ګیاګانې هم د څاروو ختمې شوې او رزق د مسلمانانو هم ختم شو ټول خلک ووتل الله ته چغې ووهلې دعاګانې وکړې او د شریعت دا حکم دی چې کله قات سخت شي نو بار وځئ وایي ماشومان او ښځې مباسئ او څاروي مباسئ ماشومان د ښځو نه جدا کړئ او څاروو نه بچي جدا کړئ نو دا څاري به خپلو بچو پسې چغې وایي او ماشومان به میندو پسې چغې وایي او عام بالغان به الله ته چغې وایي او چغه به جوړه شي الله به باران وکړي شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه فرمایي دقه کیفیت جوړ شو او ټولو خلکو چغې والې باران ونه شو سار له بیا خلک ووتل بیا چغې والې باران نه کېږي په درېیمه ورځ بیا خلک ووتل اوریه د رشته نه او نه د باران څه اندازه شته او سخته ګرمي یو الک روان دی او په اوښه باندې ورسره
یو بنی آدم روان دی چا نه تپوس وکړه دا خلک سره دا دومره جلوس جلسه جوړه شوې ده ورته دی وی دا خو باران نه کېږي نو دا مسلمانان روتي دي سویمه ورځ شو چې روزانه روزي واپس ځي او دی خدای ته جاړې او چغې وایي خو باران نه کېږي وی ښه ودرېږه وي مال یو چل لازوس په باران وشي دی په لاره مسافر روان اخواته لاړ او قبلې ته یې مخ کړې او څه دعا یې وکړله او چې څنګه یې دعا وکړه او لاس یې ښکته کړ وریځ راله او ګلس ګلوس شروع شو دونه باران وشو چې خلک کور ته نوتلې چې میدانونه لامده شو چې کوم علما په دې مجلس کې وو هغې ویل لکه دا باران څنګه وی دا ستاسو په استسقا نه دی شوی هغه سړی ګورې هغه پوخ باندې چې روان دی دې سړي دا چل وکړو علماو پسې ورله لکه دا کومه دعا دی ولوسته مونږ خو څو ورځې روزو او چغې وو او باران نه کېږي او دا تاسو ووایي دا دعا مونږ ته وښایه که نه دا خو ضرورت پېښېږي او ورته وایي ما خو څه خاص دعا نه ده کړې وی هر څه چې دی وي مونږ ته یې ووایه وی ګوره داسې کار دی چې په دې اوښ دا کومه ښځه ناسته ده په څادر کې تاسو ته خو یو پن ښکاري یو بار درته ښکاري دا زما مور ده دا ډېره حیاناکه ده او ډېره پردهداره ده او زما د پلار نه د خپل خاوند نه او زما نه او د خپل پلار او مور نه ما سوا د دې سترګو پردې سړی نه دی لیدلی او نه د دې جامه پردي سړي لیدلې ده وجود خو څه کې چې د دې په جامه هم د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی دونه ځان پټ ساتي دونه په حیا کې ځان ساتي او د چې بار چې ته بوزم د ضرورت دپاره نو په دا اوښ مې دغسې سوړه کړي چې تاسو پې ګمان به د پن کوئ چې دا څوک بار په دې اوښ د پاسه پروت دی بلا جامې مې پې د پاسه او څادرونه بار کړي دي نو چې زه پوه شوم چې باران خو نه کېږي نو زه ورلم نو ما د دې خپلې مور د څادر پلو ونیوه ما وی یا الله د دې مور په خاطر د نه سوال کومه چې دې چرته هم پردې سړی نه دی لیدلی او ردی وجود خو څه کې ردی په جامه چرته د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی خدای د دې مور د دې پلو د خاطره په دې مخلوق باران وکړي نو ما لا د هغې پلو لمن نه وه پرېښې چې رب العالمین باران وکړي د مسلمان په حیا الله ډېر خوشحالېږي ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي شعبة من الایمان چې د ایمان لویه شعبه او په بې حیایۍ رب العالمین ډېر سخت خفه کېږي بې حیایي خطرناک شی دی پخوا زمونږ په دې وطن کې څونه غټه حیا به وه شته دی اوس هغه د ټوپۍ والا برقې ځای که نه اوس ما ته وښایه جرو نشته غټه ټوپۍ به یې وه غټه برقه به وه او ښځې چې د کور نه بار به تلې نو هغه د ټوپۍ برقه به یې په سر وه اوس چې بعضې ځایونو کې د جینکو دا مدرسې جوړې شوي دي نو هغې دا برقې په سر نو دې خلکو ته ناشنا لګي لومبی لومبی چې دغه برقې به چې د جینکو په سر هم په دې کلي کې خلکو ویله کوي چې ته دهشتګرد دي پکې په خلکو ناشنا لګېږي چا وایي دا پکې څه دي او یا ادمي دي اوس په ټانګه کې کوچوان او بل او بل او جینکۍ او بل سره ملا مږي غټ څادر به شا درته و دا زمونږ حیا وه څه شوه هغه حیا هغه غټه برقه څه شوه هغه حیا څه شوه هغه قصې کوم خوا لاړې ولې هغه مسلمانانو موږ نه یو څه هغه د مسلمانانو ښځې او زمونږ د کافرو ښځې دي دا د مسلمانانو ښځې دي که نه د پلار مخکې به قسم دی چا سګرټ نسته نسوار به یې نه اچول نسوار به خلکو استعمال زیات و خو د پلار مخکې به یې نه اچول اخوا به ته نسوار به یې اچول سګرټ چې به چاسکه چیلم سوال نه پیدا کړي چې په حجره کې به چیلم د مشر مخکې د پلار مخکې چاسکه داسې ده که نه اوس ولګئ او تیلې ورکړي او کشتې راکاږي بابا ها راکاږه په هغې مسکي او سګرټ د خر بچی راوړه که نه یو لوخړه ها بابا والا هلکه فلانکي یو چونډی راوړه که نه خپل زوی ته وایي ها بابا واخله دا حل شو دې ودونو کې به دا ډولونه مولونه خلکو واله چې جومات به راغې ډول به یې بند کړ وی د جومات خواله داسې ده که نه او ما ته ښه یاد دي زمونږ د کور خواله چې به راورسېدل هلکه وایي د مولوي صاحب کور دی ډول بند کې پول ته به راورسېدل ډنګ به یې ورکړ او چې زیارت له به راورسېدل
هلکه دا پلان کې بابا دی ښه دا ډول بند کې خلکو کې حیا وه حیا ختم شو قصې خلاص شو ښځه خپله د مټه ونیسي د ګوتې نه ونیسي او پردو سړو ته یې ښیي چې زما د ښځې دا مخ دی لور د مټه په خپله ونیسي او بازار ته یې بوځي او خلکو ته ښیي چې دا مې لور ده دا انصاف دی ځکه خو د خدای په غضب او په قهر اخته یو که په مالونو کې د خدای قهر په بچو د خدای قهر په مونږ د خدای قهر په جماعتونو د خدای قهر په مدرسو د خدای قهر په موتا د خدای قهر څوک ته بار دي حیا نشته د استاد او د مولا اوهو څونه حیا به پکې د استاد به څونه قدر د امام صاحب به څونه قدر مولا چې به غوا ساتله ګیا به خپله نه وروړه په خپله به ګیا نه راوړه خپل استاد به یې ورپسې منځونه به کوي ترجمې به یې دي والي او چې سوزکي ته وخېږي مخ به دې بل طرف ته واړئ چې ولې زه په ناست دی ما سره نه ورسره سترګې ولګي زما په دې سیټ دی کېنن بې حیایي زیاته شو ښځو کې بې حیایي موبایل چې کومو ښځو په لاس کې ونیوي ټیک دره ضرورت شی دی که یو د ضرورت دپاره یو زنانه سره موبایل وي د دین مسله پې د بل نه معلومات کوي رور سره پې خبرې کوي زوی سره پې خبرې کوي نو دا ضرورت دی دې زمانه کې داسې به ورته ووایي لیکن فساد یې څومره زیات دی او د کیمرو موبایل ته څه ضرورت دی د هلکانو د جنکو سره ما اورېدلي یو بل له تصویرونه پېرېږي دا څومره ګناه ده څومره غټه بې حیایي ده مور پلار نه په خپله علي ځان له مور پلار څه کې مور پلار ما خو چې دا بې غیرتي پرې مور او پلار پیدا کړه او په خپله لګیا دي بې غیرته شو خلکو کې بې غیرتي پیدا شو الله دې مونږ کې غیرت او حیا پیدا کړي حیا نشته په هندوستان کې یو سړی و زمونږ د علما لیکي چې په مشکي بابا مشهور مشک چې دي نو دا یو خوشبویي ده مشک قیمتي خوشبویي نن سبا علما په خیال چې په 10-12 روپۍ تولم نه میلاویږي د سرو زرو ګران دي هغه ته به خلکو مشکي بابا وي او هر وخت به خوشبویي تله خلکو به ویل که مشکي بابا مشک پورې کړي دي او دومره مشکې پورې کړي دي چې په لاره ځي نو دا علاقه د ډوزې ده روښانه ده ته مشکي بابا چاته یو ځل تپوس وکړو لکه مشکي بابا یو خو دا تپوس کو چې دا خوشبویي تله کوم ځای پیدا کړې هغه دا عطار مونږ ته مخایه کړي چې مونږ ته دا عطر والو او هر وخت دا مشک پورې کړي دا خو ډېر ګران کار دا دونه پیسې ده کمې پیدا کړې هغه ما خو مشک نه دي پورې کړی وایي دا ټوله خوشبویي چې په کومه لار لاړ شي ټوله لار د خوشبویي ډکوي یو مولوي صاحب تنګ که نو هغه ته وي هلته ته ویم خو چاته به نه وی وی وایه ویده چې نوجوانم ځوانم ما له خدای ښه ځواني را کړې وه ښه شته وی په لاره راتلم یو ځل په یو لاره تېرېدم یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه وی یو بوډۍ ښځه ما ته وي چې یاره لږ ودرېږه وی ودرېدم یاره وی ته داسې ښه ځوان راته ښکارې او زمونږ په دې کور کې یو مریض دی نو که یو پوټی رالی او زمونږ په دې مریض دی او چف نارې کړي او دم دې پرې واچو نو دا به ستا غټه مهرباني وایي نه چې ما له خو دم نه راځي زه بوډۍ ښځه ده د دې تسلي د ور بشم یو ټکي صورت فاتحه به ویم بس دم به کم پرې وایي چې په دروازه ورننوتمه او بوډۍ هم پوره چلبازه وه دا بعضې بوډیګانې ښځې هم پوره چلباز دي په دې ودونو کې هم خیال نی خپې د کونډو پورې سرې کړي او لاسونه یې تر مری پورې سرې کړي او سیه به دا ګډېږي به یو خوا لاسونه و بل خوا لاسونه و خوله کې به یې غاښونه نی دا جورابه خوله به یې نیولي او غرض او غروز یې جوړ کړي او په درېیمه ورځ یې انګور پسې بیا ډانګ راغېشتي او هغه انګور هم ورپسې ډانګ راغېشتي ودرېږه چې اوس دې برابره کړه پرون ګډېدې په ځان نه پوهېدې لوی نخرې جوړې کړي حتی انګور صوباړې ورته بیا نیولي نو بوډۍ ښځې هم چلبازي چې کور ته څنګه دا هلک ور دننه کړه وایي چې بوډۍ دننه شم کور ته دننه شم چې دا
مریض دی دا پیو چپ وکړه نو څوک به پلار به نه جوړي زوی به نه خاوند به نه جوړي وی بوډۍ دروازه را پسې بنده کړه ژرندی واچول خدای چې دا د ژرندې سینګ چې مې وکتل یو پیغله جینۍ په کور کې ولاړه پیغله جینۍ وایي چې یو خوا بل خوا مه ګوره دا مونږ په چل لا دننه کړی ته په دې لاره تېرېږې را تېرېږې نو زما خوښ شوي او نن دې پرېږدم نه زما خوښه به کېنن او که دې کش وکړه نو چغ عوام دې خلکو ته چې راشئ سړی را ننوتلی او زما یایلي شرموم دی خدای اوس به څه کوي اوس که ال وی او چغه وی نو د جینۍ خبره منلي کېږي او زما خو نه منلي کېږي او که ال نه وی دا جینۍ در باندې دا ګناه کوي دا خو به ته غټ مجرم شي ګوره حیاناک حیا ته ګوره که اوس په دې کې څوک وړه کې اوس چې چا کې حیا وي قسم دی الله به ساتي وړه کې مې یو سوچ راغی وی ما هغه جینۍ ته وی چې زه بس ډېره ښه دم چې ستا سینګ خوښه یې هغسې به کوو خو دا دی چې ما له اودسمات راغلی دی نو ټټی راته وښایه چې لږ اودس مات کړم چې ځان لږ برابر کړم اودس مات کړم بیا چې ستا څه خوی وی هغې وی چې ډېره ښه ده هم خوشحاله شوه دا مخامخ ټټی را دلته کې اودس مات کړه وی ټټی ته ننوتم او چې کوم اودس مات یې مې وکړه مې ټول په ځان ومږم چې راشه دې نه بغیر په بله طریقه خلاصېږي نه که چغې وی او څه خو دا در باندې الزام لګوي په خلکو دې سم ډبئ دا خلک به دې مړم کي بدنام بم شي پرېږدي دې نه او که ګنې ګناه د باندې کوي هغه اودس ماتې مې هغه واړه به لوی به ټول راواخېستل او په مخ او په لاسونو په ځان مې ومږل او په جامو باندې چې باد سر وته ښځې ورته وکتل وایي دا خو پاگل دی وی را دې خوا شوسه ښځه ترې منډې کړې وي دا څه کې ته خو لیونې که روغې دروازې راته کولاو کړه رو تښتېدم وی چې رو تښتېدم جومات ته ننوتم په غسلخانه کې مې ولمبل چې خدایه بس په دې چل مې ځان بچ کړ دا ښځې نه او جامې مې ځان له ووینځلې او اقه چې ځان مې پاک کړ او جامې مې ووینځلې وی د اقې وخت نه زما د وجود او د جامو نه دقه د مشکو خوشبویي روانه د بوډا شو مو دا خوشبویي تېدي خلکو به ورته مشکي بابا وي حیا چې کې الله به د حفاظت کوي حیا چې کې الله به د ساتي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې الله وایي چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ پردو ښځو ته مه ګورئ او د ښځو متعلق څه فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته هم ووایه چې سړو ته نه ګوري نظرونه ښکته کړي نن ښځې چې په لاره دي څه کوي هغه نخرې کوي چې که هلکان ورته نم ګوري نو ګوري به ورته نبی علیه السلام مبارک فرمایي اخره زمانه کې داسې ښځې به پیدا شي نرۍ جامې به یې اغوستي کاسیاتن عاریاتن جامې به یې اغوستې او بربنډې به نو صحابه به وایي دا به لا څنګه جامې وي نیمې به یې اغوستي نو مایلاتن ممیلاتن سړو ته به ځان مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي او چې په لاره ځي رؤوسهن کاسنمة البحت عربو کې یو قسم مخان دي لوړ قباني او قبې یو طرف ته داسې راکوږي نو په لاره چې دي د ناز او د مکیز نه به دا سر پر بل طرف کوږ وړي ورپسې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا زناکارې ښځې د جنت خوشبویي ورباندې حرامه ده بې حیایي داسې شی خطرناک زمونږ وطن خو ګزاره کوي ورشه د پنجاب ته او د اسلام آباد ته لغونې ورنږدې شه کراچۍ ته لاړ شه پته به رسولو او بیا بار ملکونو ته لاړ شه چې کم وطن او کم ملک کې ما یو ځل یو ملګري نه واورېدل د سویډن قصه یې راته کول سویډن دی دغه سره خوا کې یو ملک چې د برطانیې سره او ډېر مالدار ملک دی ډېر زیات مالدار دومره مالدار ملک دی چې د هغې نه مالدار ملک بل نشته د یورپ په دې ملکونو کې هغې کې چې کم هلکه اسم ناستي نو حکومت وله په زرګونو تنخواه ورکوي د ډوډۍ کمی پکې نشته د جامې کمی پکې نشته د چا کور نه حکومت وله کور ورکوي هغې په خپله وایي که موږ اسم آمدن او تجارتونه ونکو نو موږ سره او ستا خلک لاس پخپه کینې او خوري او سکي اسم نه کوي نو موږ سره دومره پیسه پرته ده چې زموږ په هغه پیسه په سوونو کاله زموږ د قوم ګزاره کېږي دومره مالدار ملک دی بې حیایي پکې څومره ده
دومره بې حیایي ده چې مکمل پکې ازادي ده. که څوک جامه اغوندي او که نه اغوندي، که سړی اغوندي او که نه، که څوک بربند ګرځي او که څوک جامه کي، دا مکمل ازادي ده، مکمل ازادي. چې څوک د سړک او د لارې په خوا لکه د حیواناتو څه کوي نو پابندي پې نشته، د سرکار د طرف نه پابندي نشته. نو خلک په لکه وایي چې دا خو هلکه خوشحاله ژوند شو که ډوډۍ ډېره، چای ډېره، شربت ډېر، بغیر د عمل نه تنخوا ملاویږي، بغیر د شراب ملاویږي، او قسم خوراکونه، او ښځو ته هلکان او هلکانو ته سړي، او چې څه یې خوښه نو کوي به. دا خو د خوشحالۍ ژوند دی. لیکن ما په خپل یو رساله کتله چې په هغه ملک کې 50% 75% ښځې طلاقې شوې ګرځي، 50% ښځې. او په دنیا کې 3 نمبر ملک دی چې خلک ځان وجني، ځان ته تیزندی واچي، ځان مړ کي، تماچه راوالي، ځان پیولي. دا ولې ازادي پکې ډېره ده. کومه لږ چې کومه ښځی بله وویني به طلاق ورکړي، ولې ازادي ده پکې. هغه یې خوښه نه ده، هغې نه بله خوښه وویني طلاق ورکړي، هغه یې خوښه نه ده، هغې نه بله یې خوښه وویني هغې له طلاق ورکړي. هغه جینۍ چې کومه لږ سره ده او د هغې نه خشته لږ وویني ما پرېږدوه، بل سره نکاح وکړي. هغه بله چې د هغې نه خشته بل چا سره یارانه شي، دروازې 2-3 سره یارانې، په میاشتو 4-5 سره یارانې د هلکانو جینکو بدلېږي، هلک جینۍ له طلاق او جینۍ هلک له طلاق، او مقدمې او لوی لانجې شروع. د دې وجې نه ښځې او سړي یو شان خودکشی کوي. دا به نه وی چې بې حیایۍ کې ژوند دی او پکې عزت دی او پکې خوشحالي ده. زما قسم په رب، قسم مې درته وخوړ چې د الله او د رسول په فرمان کې او په حیا کې کوم سکون او اطمینان دی، دا به بل څیز کې نشته. ژوند خو د مسلمان ژوند دی. یورپ ته لاړ شئ تاسو وګورئ، داسې سړی به ښځه پیدا نه کړي د واده دپاره چې هغه پاکه ښځه، او داسې ښځه به داسې الف پیدا نه کړي په ټول یورپ کې چې هغه پاکه نه کړي. یعنې چې پیغله شوه پلار ورته دا نه شي وی چې بچی کور کښېنه، نه شي وی. که ورته وایي قانون دا دی، هغه عدالت ته دی، جي دا پلار ما تنګی، دا ما نه پرېږدي. پلار به جیل کې پروت ستا په لور څه کار، دا پیغله د خپل اختیار مالکه ده. خور ته نه شي ویلی چې کور کښېنه هلکانو سره مه ګرځه، فورا عدالت ته ځي. قانون یې داسې جوړ دی. امریکې ته وګوره، لندن، دواړو ته وګوره، اب ځي عدالت ته. دا زما ورور دی، ما د آزاد ژوند نه منې کوي، حکومت به جیل کوي چې ستا څه کار دی خور سره. دا پابندي پرې نه شي لګولی، نه په لور لګولی شي او نه په خور لګولی شي. خور دا ګرل فرینډ، دا زما جینۍ دوست ده. تاسو خبرونه ګورئ که نه، دا بوای فرینډ، دا زما لک دوست دی. یو بل سره دوستانې، لک سره جینۍ دوست او جینۍ سره لک، یو بل سره شپې، یو بل سره سفر. ورور زوی پلار نشي ویلی چې بچی یا خورې دا څه کوي. دا ژوند دی، دا د عزت ژوند دی، دی د خوشحالۍ ژوند دی. ښځه خو هغه ښځه ده چې ستا ښځه ده، د بل چا نه ده. لور هغه لور ده چې ستا د پردې لاندې ده. خور هغه خور ده چې ستا د پردې لاندې ده. حیا کې چې کوم کمال دی، کمال دا په بې حیایۍ کې نشته. نو الله دې په مونږ کې حیا پیدا کړي. حضرت یوسف علیه السلام کې حیا وکړه، کوم ځای ته الله ورسول. کله دروازه ورپسې بنده کړه، محلاتو ته به ګڼې دروازې وې، خو په بله دروازې دننه و. مالک دې غواړي، ډېره ښه. غریب د کوی نه وښکلی شو، چې د کوی نه وښکلی شو نو خرڅ شو، یو په بله او بل په بله، او اخره کې عزیز مصر واغېشته. او پړه کې یې سوچ دا وکړه چې یاره زمونږ خو اولاد نشته، بچیم نشته، بس دا یوسف به لکه اولاد بچیان ځان سره سره. او خشتم و خوبصورت و چې نبی علیہ السلام فرمایي چې نیم حسن د ټولې دنیا الله یوسف علیہ السلام له ورکړی دی. شطر الحسن ما ولیده. نو زلیخې ورته پړه کې خارق پیدا شو. یو دروازه هم بنده، بلم بنده، بلم بنده، بلم بنده او بلم بنده. هېڅوک نشته، یو زلیخه ده او یو یوسف ته یو الله دی، یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے مطالبه وکړه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. قرآن شریف کې الله وایي دروازې، ابواب، دروازه یو نه ده، غلقت الباب نه، غلقت الابواب، ډېرې دروازې به ټولې بندې کړې. وقالت هیت لک،
چې زه سره زما خبره به منې. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. زه خو ستا خاون خو زما مالک دی کنه، زما تربیت کوي، بل الله زما رب دی او زما پالنه کړه، خپل شکل خو مال الله را کړی دی، زه به خلاف ورزي کوم؟ تا د خاون په تا لاس اچول خو تا د خاون بېعزتي ده، او په تا لاس اچول خو د خپل رب بېعزتي ده، دا به څنګه کېږي؟ وی نه پرېږدم دی چت، ما سره به خامخا دا ګناه کوي. یوسف علیه السلام ته منډه کړي. د هغه دا خیال و چې زه دروازه به کولو کم منډه به کم، چې څنګه یې منډه دروازې دی وتې دروازې پسې منډه مو دروازه ما جلنده کړې ده، بل هم جلنده ده، بل هم هېڅوک هم نشته. الله امداد کوي، چې چا کې حیا وي څوک امداد کوي؟ الله. چې دروازې له منډه کې دروازه ورته الله کوله وکړه، چې بلې ته یې منډې کړې بله ورته الله کوله وکړه، چې بلې ته یې منډې کړې بله الله کوله وکړه. او دا زلیخه خو پوه شو چې هلک قرآن د ګوتو بار اوزي دنیا به خبرېږي، لمنې نه یې کلک راونیوه، د زور لګو لمنو شلې ده، خو چې دروازې نه سینګ بار شو نو د ښځې خاوند د زلیخې خاوند ولاړ دی. هو ښځه هم ویرېده چې دا څه وشو. یوسف علیه السلام هم ملامته شو چې دا به څه کېږي، خو ښځې خو مکری وي بیا که نه، او بیا داسې ښځې د داسې ښځو د فریب او د مکر نه دی الله مسلمان وساتي. فورا یې په یوسف علیه السلام الزام ولګو، راوستلی دی لږ که نه، دا دې ما ته یې لاس را واچو، خدایه پاکه لاس ما ته یې لاس را واچو. یوسف علیه السلام وایي نه صاحب دې را پسې را منډه ووالو، ما نه یې لاس را دغه کړ، زه ترې راوتښتېدم. نه نه زما داسې ښکلی خاوند دی او ده ما ته لاس را واچو. اوس به څه کېږي؟ کور کې خو بل څوک شته هم نه چې ګوی ولو کړي. وهي یو ماشوم بچی و، ورالته کې عیسی علیه السلام مور بچ کړه، حیاناکه مور، دلته یو ماشوم بچی و، د دې د قوم نه، د یوسف علیه السلام د قوم نه نه دی چې څوک وجي د هغه پاره یې وکړله. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هغه ماشوم الله گویا که مفسرین لیکي ازاغه ته وایي عزیز مصر ته وی صاحب داسې کار دی چې که کمیس د مخې نه شلېدلي، هلک دروغجن دی، بیا ښځه رښتونې ده، ځکه هلک پرې ورته و ښځې به ترې ځان بچ کړو نو مخې نه به یې کمیس ولشلول، او که کمیس د چا نه شلېدلي نو بیا څوک دروغجن دی، بیا ښځه دروغجنه ده، هلک ترې منډه واله، دې د شا نه نیو هغه ترې منډه واله او دې نیوله شاته نه کمیس شلېدلی دی. بس وی ټیک ده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. چې کمیس ته ولو قتل شانه شلېدلی دی، وایي دا خو دی لږ منډه واله ورباندې خو د زلیخې دی، وایي دا ستاسو مکر او فریب دی. نو سړي خو وي بې غیرته که نه، پکار خو دا و چې کوټه کې ورته نیولې وي، بس څه یې ویې نه شو. په ښځو خو سړي کمزور دی، ښځو ته څوک یو مولیان پې ګورې زوروي، دا درته رښتیا وي. هلکه مولیان پې زورور په دې وي چې په کور کې دننه په پرده کې کېنوي، بال خو ورته راوځي. ما ته یو ځای یو دوکاندار وي خو چې کومې جامې وړې نو ستاسو خوښېږي، زه ورته وایم دا جامې را دا راکړه، نو ما ته وایي دا یو څه چې پکې خوښې کړي، مې زه چې کوم یو څه هغه یې خوښي. وی دا ولې وي خلک خوړل د وړل کې دلته کې راځي، مې زمونږ هغې د باد ټوکلي لیدې نه دي، خو چې کوم یې مولې یوړی هغه یې خوښېږي. ښځې په حیا کې وساتئ ښه، دې کې ستاسو عزت کې ایمان هم دی پکې ایمان. نو چې ویې کتل نو هغه کې عزیز مصر کې حیا د کوم ځای نه و. وی یوسفه اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف را خبر بارونه کې زما حیا به لړ شي، او زلیخې به توبه وباسه، بخښنه وغواړه، کوتک نیول پکار و، بخښنه وغواړه، معافي وغواړه، بیا داسې ونه کړي. هغې چې ته صبرېده. اوس خو لا ډاډه شو چې دا خاوند هم راته غږ نه کوي. بیا مطالبې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ. پکې غزار خو بیا کمزوري لذي که نه، جیل ته لاړ، څو کاله جیل تیر کړل، لیکن د هغې حیا نتیجه الله یوسف علیه السلام له دا ورکړه چې واپس یې راوسته وزیر، او د وزیر نه پس بادشاه د ټول مصر بادشاه جوړ شو. د مارونو حیا د خدای زمونږ نصیب وګرځولې. حیا یو چت شی دی چې حیا چا کې شته ایمان به پکې وي،
او چې حیا پکې نه ایمان به پکې نه، ایمان به نقصانی وي، ایمان به کچی، ایمان به کمزوری. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء شعبة من الایمان. او یوازې الله سره حیا نه ده، د الله په ذات کې به هم حیا کې چې الله زه پیدا کړم، مال روزي را کوي، مال ژوند را کړی دی، مال بچی را کړی دی، مال را کړی دی، ولې الله خفه کړم؟ هغه کار به نه کوي چې د الله د خفګاني، د هغه نه به هم حیا کوي. او د بنده په حق کې به هم حیا کوي. ګورې دوه حقه شو چې دا زما مشر دی، ده ته به سیټ پرېږدم، دا زما استاد دی، ده به قدر کوم، ده راته ترجمه خولی ده، سپاره خولی ده، ده ما ته مونځ خولی دی، دی د ما د پلار او د مور په ځای دی. دا ناروا خواص هم ښه نه دي، خو د پلار او د مور او د مشر مخکې به یې نه کوم. جینۍ به د مور نه حیا کوي، یو ځای به د مور او د پلار او د رور سره فلمونه نه ګوري. جینۍ هم دلته ناسته ده، ورور هم ناست دی او فلمونه ګوري، دا حیا شوه. یو ځای به د رور سره او د پلار سره او پلار هم ناست دي، په ځان یې بړستنه چولي، مخ یې سترګې یې رابار کړي، ټي وي ته ګوري. خدای کمې زمانې سره پاتې کړو، دا کم دور دی او کم خلک دی، هم ورته ناست دي او ښځه هم ناست دی او لونه هم ناست دي او زامن هم ناست دي او یو ځای فلمونه غږېږي. دا حیا شوه. نو دا د بنده حیا شو. د پلار نه به حیا کوي، د مور نه به حیا کوي، د خور نه به حیا کوي، خور به د رور نه حیا کوي، د پردو سړو نه به حیا کوي، بربند به نه ګرځي، پردو سړو سره بې ځایه خبرې به نه کوي. نو غصه د الله نعمت دی. ګورې د الله رحم دی او په انسان کې د الله یو ښکلي صفت دی چې انسان کې غیرت پیدا کوي. که دا پکې نی نو انسان کې غیرت بنی، بیا بې غیرته نه. ورونو هر یو شی د خپل اندازې پورې استعمالول پکار دي. غصه به دونه استعمالی چې څونه د هغې خپل اندازه هر شي، یوازې غصه نه. ګورې اوبه څومره د فایدې شی دی چې سړی تږي شي اوبه څکي، خو یو اندازه ده، که د اندازې نه زیاتې اوبه وڅکي هم له نقصان دی. ډوډۍ باندې د انسان ژوند تېرېږي، خو د اندازې برابر، که د اندازې نه زیاته ډوډۍ وخوري هغه له مصیبت جوړېږي. ډاکټر یو سړي ته وایي ګولی وخوره، یو ګولی سهار، یو غرمه او یو ماښام، 3 ګولۍ به شواروس کې خورې، او د 10 ورځو مې دله 10 ګولۍ درکړې. اوس دا سړي وي راشه دا 10 په یو ځای وخوره. څه به یو خورې دروځې 3 دروځې، 10 ورځې کې 10 ګولۍ دي، یو ځل یې وخوره چې بیماري دې فوراً جوړه شي. نو چې 10 یو ځل خېټې ته ور واچوي، څه دې خیال دې جوړ به شي که ځای ته به ورسي، په اسات به قبر ته رسېدلي. یا ډاکټر ورته وایي وی لکه یو سار، یو غرمه، یو ماښام، نو که دې 2 کي نقصان دی. که شپږ خوري نو ډاکټر ورته ویلي چې شپږ، نو که د شپږو په ځای 12 کي په ځای ته ورسوي. کومه اندازه چې انسان ته یو ډاکټر خولي د دارو، هغې نه زیات به نه خوري. کومه ډوډۍ چې ستا د فایدې وي د هغې نه زیاته به نه خورې. کومې اوبه چې ستا د فایدې د هغې نه زیاتې به نه څکې. که زیات استعمال دې وکړو د فایدې په ځای نقصان به درکړي. دقه رنګېرونو غصه هم ده. غصه چې څومره د فایدې وي هغه مره به کوې، د فایدې نه زیاته به نه کوې. چې ځای وي غصه کوه چې نیمه کوه، چې څومره غصه فایده رسوي دومره کوه، د دې نه زیاته مه کوه. الله دې مونږ کې د حضور پاک مبارک اخلاق پیدا کړي. نبی علیہ السلام مبارک په 2 ځایونو کې غصه کړې، د دې نه زیاته نه ده کړې. یو چې کوم ځای به د شریعت خلاف څه خبره واورېدله، د شریعت حق به راغی، نو په هغې به یې غصه کوله. د الله یا د کتاب یا د شریعت متعلق په دې به غصه کېده. او یو دویم ځای به داسې و چې چا به د حد نه زیات عبادت کې کوشش شروع کو، څونه عبادت کو د به نظر دین هم ډېر کوم، په هغې به نبي علیه السلام غصه کېده. یو موقع کې حضور پاک مبارک د توره بارو ته 3 صحابه کرام راغلل. د بیبیانو نه تپوس وکړه چې نبي علیه السلام څونه عبادت کوي. بیبیانو ورته وی د شپې خوب هم کوي او عبادت هم کوي. او بیبیانو لم هغه خپل حق پوره کوي او کله هم پوره کوي، او روجې هم نیسي او کله روجه هم نه نیسي، کوجې وي. هغې صحابو په زړه کې سوچ وکړو چې دا خو د نبي علیه السلام عبادت جوړ لږ دی.
نو هغه یو وایي ای که پیغمبر علیه السلام عبادت لږ کوي نو هغه ته خو الله مخکې وروسته هر څه بخلي دي مونږ به ډېر کوو. نو هغه یو کس وایي وی زه خو باړو ښځو ته ځان نه نږدې کوم واده نه کوم د سر نه بلکل زما خو دا فیصله شو. ابل صحابي وی زه به ټوله شپه عبادت کوم خوب به نه کوم. ابل صحابي وی زه به ټول عمر روجي نیسم کوجه به نه کوم. نبی علیہ السلام مبارک چې کور ته راغی بیبیانو ورته وی جومات ته راغی صحابه ناستو وی تاسو دا خبره کړې ده؟ وی او صاحب وی زما د قسمي په هغې حضور پاک مبارک غصه شو. وی زما د قسمي چې د الله په ذات او په صفت ستاسو نه زما زیات علم دی هر څه زه ښه پېژنم او ستاسو نه د ستاسو په نسبت زه د الله نه زیات یېرېږم. بیا هم زه کله روژه نیسم او کله نه نیسم، هم عبادت کوم د شپې هم خوب کوم، هم کله بیبیانو ته راځم او کله نه راځم. وی داسې به نه کوئ دا تاسو چې څه ویلي دي ستا د وجود په تاسو حق دی نو خوب به هم ورکې، ستا د ښځې په تا حق دی د هغې حق به هم پوره کې، ستا د وجود په تا حق دی نو همیشه روجې به نه نیسي کله به کوجه هم نیسې کوجه به هم کې. صحابه په دې پوه کړل. نو په دې به نبي علیه السلام غصه کېده چې څوک داسې کار وکړي ټول عمر روجې نیسي او د شپې خوب هم نه کې او واده هم نه کې نسل مسلمان به د کمې راځي. او چې ته دا کې یو لس ورځې به دا قسم عبادت وکې او چې خوب نه کې بې خوبه بې روژه وجود به دې کمزوري شي د ټول عمر عبادت به درنه پاتې شي. نو د حضور پاک مبارک دغې خبرې ته نظر و نو په دې به خفه کېده چې څومره عبادت زه درته وښیم دومره کوئ دې نه زیات ته نه کوئ. نفس له حق ورکوه، بچو له ورکوه، میلمه له ورکوه، سترګو له ورکوه، د سترګو د باندې حق د خوب ورکوه. دویم چې به یې کوم ځای کې د شریعت خلاف خبره ولیدله په هغې به ډېر سخت غوسه کېده، ذاتي انتقام به چرته هم نه اخېسته. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورات یو نسخه راوړه او هغه یې لوستله. هغه کتاب ته تورات ته کتل او حضور پاک مبارک دا مخ سور کېده د غوسې نه. چې عمر فاروق رضی الله عنه برو قتل د نبی علیه السلام دا مخ مبارک د غوسې نه سور شوی بس پوه شو چې دا ما څه وکړل. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. عمر غوندې د هیبت او د بهادرۍ انسان په دې کونډو پرېوته الله رب منم، نبی علیه السلام د الله رسول منم، اسلام دین منم. صاحب غلطي وی ته تورات نسخه دې ولې راوړې ده؟ ته په قرآن کې شکي څه؟ ما چې کوم دین راوړی په هغې کې د شک دی څه؟ وی نه صاحب زما توبه ده بیا به نه کوم. دې تورات کې خو د دې خلکو یهودیانو تحریف کړی دی. وی ته که خپل قرآن یهود یو څه هغې یې ګوري نه نو ټول تورات ګوري دې کې تحریف دی. قرآن د هغې نه وروسته راغلی دا ناسخ دی، تورات منسوخ شوی دی. اوس به ته دې وخت کې په قرآن عمل کې په تورات به نه کې. او ای زما د قسم په الله کې دا تورات په کوم پیغمبر نازل دی چې موسی علیه السلام دی که هغه جمدي و هغه به هم په ما په دې قرآن ایمان راوړی وي. په دې نبي اسلام غوسه شو. ولې؟ ځکه تورات د الله کتاب دی خو یهودیانو ګډوډ کړی دی. څه خبرې پکې د ځانه ورمنډلي دي، تحریف ورته وایي. څه د الله حکمونه یې پې ایستي دي نو چې څوک دا ونه وایي چې دا د الله رښتونی ټول کتاب دی په دې څوک عمل شروع نه کړي. دې کې خو یهودیانو ځانه ډېرې خبرې لیکلي دي. نو په دې دو څیزونو به رسول الله مبارک غوسه کېده. ذاتي خبرو باندې هېڅ قسمه غوسه نه ده کړې. نبی علیه السلام فرمایي که څوک درته تکلیف در رسوي، څوک در سره زیاتۍ کوي، ظلم کوي، ته مه کوه، الله ته وسپاره. که ته څپېړه ورکړې ستا معمولي څپېړه ده او چې تا څپېړه ورنه کړه الله ته دې پرېښوده الله غټه څپېړه ده هغې ته یې پرېږده چې الله ته له مضبوطه څپېړه وباسي. مونږ خلک څه کوو؟ هغه معمولي سترګې ور وځبوي نو مونږ کنځل وکړو. که هغه یو کنځل وکړي مونږ لس کوو. که هغه معمولي غوندې لاس راوچت کړي مونږ تماچې ته ګوتې کوو. او که هغه تماچې ته ګوتې کړي نو مونږ کلاشنکوف پسې منډه کړو ټول قوم ورسره برباد. دا د شریعت اصول نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان څوک دی الشدید لیس بالسرعه. پهلوان دې ته نه وایي چې یو بل لا پردی. مونږ خلک خو دې ته پهلوان وایي چې یو چت یو بل را وپردی او پسې نه وله کېږي. دا پهلوان نه دی. شدید پهلوان څوک دی؟ هغه څوک دی یملک نفسه عند الغضب چې ده له غصه راشي او دې خپله غصه قابو کړي. انسان نه قابو کوه، غصه درشي او غصه دې قابو کړه، دې ته پهلوان وایي. مونږ نن دغې ته پهلوان نه وایو، مونږ دې ته پهلوان چې سړی چت کو رو بر او پسینه وله کېده او د مور او د خور کنځلې په لکې ته خېجوه.
غصه قابو کول دې ته پهلواني ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه هجرت کو عجیبه منظر و ځکه سړی چې خپل وطن پرېږدي او قوم یې وباسي چې ځه وځه او د پلار نیکه د وطن نه وباسي د خپل کور نه وباسي او د خپل علاقې نه وباسي دا ډېر ګران کار دی. نو چې کله مدینې منورې ته هجرت کو وطن یې پرېښوده وړل یې رالل چې راشه بیت الله ته لږ وردن نه شه پته نشته چې بیا به زه دې بیت الله ته راشه موقع به رانه شم. نو د بیت الله چابي د یو سړي سره وه عثمان ابن طلحه د هغه نوم عثمان حجبي ورته وایي د بیت الله چابی والا هغه له راغی نو اتفاقا هغه د بیت الله د دروازې خوا کې ولاړو. نبي علیه السلام ډېر په عاجزۍ ورته ویلي خوا شاته ودرېد عثمان وی دا دروازه راته لکه کوله وکړه چې د بیت الله کې دننه یو دوه رکعته مونځو هېڅ پته نه لګي چې بیا به ما ته د بیت الله د راتلو موقع مې نصیب شو که به نه شي. هېڅ پته نه لګي چې پرېږده او بیا زه راشم او که نه دا چابي راکړه زه به وروخېږم دروازې ته او دا دروازه به کوله وکړم یو دوه رکعته مونځ به وکړم. عثمان ورته څه وایي او ورته غوسه شو وی نه چابي نه درکړو او کافر وکړه چابي نه درکړو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ګوره عثمانه ته یو ځای کې اوس ولاړې چابي در سره ده زه دې خوا ولاړم وی ګورې مه کوه یو ورځ به داسې الله راولي چې دا چابي به ما سره او ستا په ځای به زه ولاړ یم او ته به زما په ځای ولاړ او ورته غوسه شو هغه عثمان وی دا څه سوی په خپل وطن کې د ځای نشته او دا خبرې کوي او تا لا داسې مقرر کړل ټول عرب دې مخالف دي او دا دې ډېر ستغې سپورې نبي علیه السلام ته وی حضور پاک مبارک هېڅ قسمه غږ ونه کړ صرف دومره و چې سترګو کې اوښکې وګرځې او روان شو. سخته خبره ده چې کله الله مکه مکرمه فتح کړه ګوره راغې په اتم د هجرې د 100,000 لښکر سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم او مکه مکرمه فتح شوه. نو حضور پاک مبارک تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی څوک د وطن نه وباسي د کور نه وباسي او بیا داسې صحابه هم پکې وو چې د هغوی ښځې دلته پاتې شوې د چا لوڼه پاتې شوې د چا زامن پاتې شو کورونه چې خلق ونیول او دومره سختۍ لکه د حضرت بلال او د صحابو سختۍ تاسو اورېدلي چې څومره سختۍ ورسره شوي دي او دا خلک بیا راشي هغه خپل وطن ونیسي دشمن سره به څه کوي سرمان به ترې وباسي که نه وایي به چې او الله ماله بیا خپل وطن راکړه ورېږه خپل دشمن سره به ګورم تا زه له کوره ایستې اوس ته وباسم تا زه والې ته کورې په شګو به دې راښکم اوس به تا نه هغه بدل اخلم تا زما لاسونه خپو کې پړې اچول او وهلم برې اوس به در سره ګورم هغې سړي په ما د ډنډو غزار کړی او ده سره به ګورم هغه سړي زما پلار وجلې دی نه او بدل اخلم هغه سړي مې رور وجې دی نه او بدل اخلم تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې څومره ښځې وې خاوندانو بچو ته وې وتښتئ کورونو نه ځئ او یا په کور کې پټ شئ او یا وتښتئ ګورې مسلمانان رالل او خپل انتقام به خامخا اخلي بدل باندې د حضرت حمزه رضی الله عنه بدل نه سوی چې څه به کېږي او د مکې ښځو وې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي هغوی خو د مسلمان نه نو خبر چې مسلمان کم حیثیت لري وی نن به زمونږ دشمن راځي او مکه به قبضه کوي خاوندانو ته وی زمونږ عزتونه به نن لوټي نن به ستاسو د میندو عزت لوټي نن به ستاسو د خویندو عزت لوټي حضور پاک مبارک له الله عجیبه خوی اخلاق ورکړی اعلان یې د هغه ځای نه ابو سفیان ورغی د مکې سردار و د مکې سردار او په لاره کې د نبي علیه السلام سره میلاو شو او چې څنګه میلاو شو له ایمان یې نه وراوړی حضور پاک مبارک ته حضرت عباس رضی الله عنه وی د الله رسوله ابو سفیان د مکې د کافرو سردار دی تا له خوا راغلی دی معافي غواړي لږ عزت وله ورکړه عزت دا دی چې نن چا ام توره راوانغېسته د مسلمان په مقابله کې هغه ته امن دی اگر که زمونږ د سر دشمن ولیني فرق به ورته نه که د چا د پلار قاتل دی او که د زوی قاتل دی او که د رور قاتل دی که چا چا نه کور اخیستی دی او که چا چا نه ځمکه اخیستې ده ټول ما وی صاحب لږ وله نورم ورکړه وی ښه چې چا ځان ته پسې دروازه بنده کړه او په کور کې بند پاتې شو هغه لم امن وی صاحب لږ نورم ورکړه وی ښه چې څوک راغی د بیت الله جومات کې کېناست هغه لم امن
وی صاحب لږ نورم ورکا وی ښه که د ابو سفیان ډېرې ته څوک ورغی غم پامه کافر دشمن یې دی د کافر ابو سفیان چې دشمن یې د هغه ډېرې ته کور ته څوک ورغی غم پامه عام اعلان یې وکړو که کم د سره په ټوله جنګ کوي نو هغې سره وکړئ باقي پرېږدئ نبي علیه السلام چې را روان و ابو سفیان هم ورسره نو سعد ابن عباده رضی الله عنه سره یو جنډه وغټه نو چې ابو سفیان یې ولیده دی خو په ټولو جنګونو کې د کافرانو مشر و که نه نو سعد ابن عباده یو اشاره وله ورکړه چې ورېږه یو کس پې وکړم وی الیوم یوم الملحمه ابو سفیان نن د غوښو د پرې کېدو ورځ ده ابو سفیان راغی نبي هم ته یې ګیده وکړه وی د الله رسوله چې دا نن ورځ خو مې نه ولیدې ولې وی سعد ابن عباده ما ته دا پیغور راکړه چې نن یوم الملحمه د غوښو د پرې کېدو ورځ ده نبی علیه السلام څه وی وی نه سعد ابن عباده غلطه دی وی الیوم یوم المرحه و نن د رحم ورځ ده یوم الملحمه نه دی چې غوښې به پرې کوو یوم المرحمه د رحم ورځ ده رحم به کوو چې مکې مکرمې ته سنګ راغی نبی علیه السلام مبارک بوتان یې مات کړل د مطاف نه ګیر چاپېره او صحابو ته بس خپل عبادت شروع کوي څوک طواف کوي صحابه هم ډېره موده پس بیت الله ته راغلل څوک لګیا دي بیت الله ښکلی څوک په مانځه ولاړ دي الله ته جاړي عجیبه منظر دی چې وخت تېر شو ښځې هغه خپلو خاوندانو ته کوم سړي چې لا نه دي خبر د دې اعلان د نبي علیه السلام نه چې هغې د بخښنې عام اعلان د معافی کړی دی نو ښځې ورته وایي چې سړو مسلمانان جوړ رانه خبره درې وخته شو ولې نو یې مونږ په کور خو څوک راونه ختل هر چا وی چې زمونږ په کور به نن راخېږي مال به مو وړي او زمونږ عزت به م لوټ کوي او زمونږ خلک به م وژني مسلمانان جوړ رانه لل سړو ورته وی چې واقعي نه څه کش کلپ شته ځکه لوی لښکر چې راځي په یو کلي انډکۍ خوړل به شر شوري کش کلپ نشته نو ښځې هغه خپلو خاوندانو بچو ته ووي دا څوک یې بارو دی وګورئ حالات خو معلوم کې چې سړي بار ووتل او منظر ته وکتل نو یو صحابي به مونځ ولاړ بل طواف کوي بل د بیت الله غلاف پورې نښتری الله ته جاړي بل هلته دعا کوي الله ته جاړي حیران شو خلک چې دا کوم حالت دی وی نه نبي علیه السلام د عام معافی اعلان کړی دی د رحم اعلان یې کړی دی دړادړ هغه کافر د مسلمانانو د سرونو دشمنان راتلل او د نبي علیه السلام سره بیعت کړه او مسلمانېده ټوله مته خدای مسلمانه کړه که حضور پاک مبارک د غصې نه کار اخیستی وي او یې چې تورې پې چلوې وجنې داسې به شوي وه نو بیا راغې نبي علیه السلام یې د بیت الله د چابي چې چا سره د هغه ته اواز کې هغه عثمان ابن طلحه والا راوسته ادې لا مسلمان شوی نو لا کافر و چې راغې وی عثمان چابي راکړه چابي ورکړو وی عثمان یاد یې ده خبره دې یاده ده چې زما هجرت کو دلته ولاړو یاده ده چې تا ته مې چابي راکړه تا نه راکوله او بیا مې راته ووایي چې الله به یو ورځ راولي زه به ستا په ځای ودرېږم چابي به ما سره وي او ته به زما په ځای ولاړې یاد دي دي وی او بالکل د الله رسوله یاد نه دي نن چابي ما سره ستا په ځای ولاړې او نن ته ما په ځای ولاړې تا سره چابي نشته پرېږدېږه دلته خوځه ما حضور پاک مبارک دروازه د بیت الله کولو کړه ورننوت او ښه عبادت یې پکې وکړو 2 رکعته لمونځ یې وکړو دعاګانې پکې وغوښتې او چې واپس د بیت الله نه راووته نو د مکې مکرمې د قبایلو د سرداران مشران ټول ورته مخې ته ولاړ دي هر یو په دې تمه دی چې د چابي ماله راځي او د بیت الله د دې کولاولو د بندولو د اختیار زما شي یوم ورته ولاړ دی بلم ورته ولاړ دی بلم ولاړ دی لوی لوی صحابه کرام ورته مخې مخې به تېرېږي غږ خو څوک کولی نه شي وار یو په دې تمه دی یاره که چابي ماله راکړو که ماله راکړو لکه دا لوی عزت دی چې چا سره د بیت الله چابیانې الله قرآن شریف کې فرمایي که نه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې څنګه راکوز شو نبي علیه السلام وی عثمان څه شو او ولاړو وی ها دا چابي دی وایي هم اقا کافر له چابي ورکړه وی عثمان دا ستا امانت دی دا سواله او تر قیامته پورې به ستا پشت تر پشت دا چابي تا سره چلېږي څوک به مې نه دی هغه سترګو کې اوښکې وګرځېدې چې یا الله یو وخت کې زما اختیار نو ما بله چابي نه ورکوله دروازه مې ورته نه کولاوله او نن چې د ده مکمل اختیار دی زه کافر یم ما وی چې ما سره به کوي څه نو یوازې معافي نه ده هغه چابي ماله واپس راکړه نو هغه عثمان ابن طلحه په جړا شو او په جړا کې راغی نبي علیه السلام ته وی الله رسوله ما مسلمان کا
حضور پاک مبارک ورته کلمه د بیت الله خوا کې وښودو مسلمان شو. او تاریخ لیکي چې ګور نبي علیه السلام وله کومه عجیبه خبره وکړه، وی تر پشته پشته پورې به ستا اولاد کې دا چلېږي. دې ته مې اشاره شو چې الله به ستا نسل نه ختموي، نسل به نه ختمېږي، تر قیامته پورې به نه چلي. او ښځو سره چابیاني، سړو سره چابیاني، یا اشاره شوې چې ستا نسل د سړو به تر قیامته پورې چلېږي. او تر ننه پورې سعودي حکومت د بیت الله چابي هم د هغه عثمان بن طلحه حجبي په میراث کې د هغه اولاد سره چلېږي. لوی عزت والا اوسه پورې میلاو دی. چا سره چابي وخوړي لوی عزت خاوند دی که نه. که شاه عبدالله راځي او که بل بادشاه راځي او که بل راځي او دروازه کلاوي، نو هغه سړی به راځي چابي هغه سره دروازه به کلاو کړي او بیا چې هغه مېلمانه ته وي دروازه به بند کړي. نو که حضور پاک مبارک غصه کړې وي هېڅ پیدا به نه رحم دوی بهترین شی دی. غصه کوه خو په خپله اندازه، د اندازې نه زیات نه، خپلو بچو سره، خپلې ښځې سره، خپل ګاونډي سره، خپل استاد شاګرد سره. په سکول کې بعضې استادان نه ماشومان وایي او تکی یې کوم ماشوم چې ډېر وال خوري هغه پوخ شي کلک شي بیا د وال نه نه وریږي. ورې دا قاعده ده. کوم سړی چې دا ګندګي وي که نه حکومت یې ونه نیسي او پولیس حوالات یې نه دي هغه یریږي، دبه یې په ذهن وي، وایي پولیس پې ونه نیسي حوالات ته مې ونه ځي جیل ته ونه ځي، نه یریږي. او چې دا کوم څلور پنځه ځله حوالات کې بند شي او جیل ته منډه کوي هغه نه یروځي. او مړه څه خبره ده خو د پنځه شپږ ورځې جیل خرې دلته ډوډۍ استه یم هلته پیسې مې ته خو به وخورو که نه جیل نه یریږي. نو کوم ماشوم چې زیات والی شي په سکول کې هغه کلک شي، خلک زمونږ دا پښتانه وایي هلکه وایي دا څه شی دی وایي وایي بس مټاکور شو وایي وایي دا کیک شو مټاکور شو د هغه په والي سني هغه خو یو وال پرون مې دوه څپې ورنن د درې وخورم څه چل به کړي کار اړو کوي نه. او چې کوم د دباو لاندې وي که نه وال نه خوري د هغه په ذهن کې د هغه استاد هغه یره خامخا پرتې هغه ځان ساتي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او مجلس کې ولاړ تقریر کوي. د مولانا اشرف علي مزاج مې لږ تېز و، نو یو سړي ورته چټ راولېږه او په خط کې ورته لیکلي وی ته کافر او حرامي ماله په دې لیکلي. اوس څوک ملا صاحب تقریر کوي او څوک له خط کې راولېږي او ورته چې ته کافر او ته حرامي څومره سخته خبره ده، څومره به غوسه کېږي. او څومره لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه زمانې مجدد او مجدده دومره کتابونه لیکلي دي بې شمېره، د ښځو دپاره د احصلاح دپاره جدا، د سړو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا. او صاحب د ډېر لوی د زمانې پیر ډېر ډېر لوی علما کرام او محدثین مریدان دي. نو مولانا اشرف علي صاحب غوسه ونه کړه، خلکو ته وایي ما ته چا یو چټ رالیږئ په هغې کې لیکلي چې ته کافر یې. نو تاسو ټول په دې ګواه شئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان یم الله مې ومنم او نبي علیه السلام د الله رسول منم او آمنت بالله ورته وایي چې دا خو زما ایمان دی. تاسو به ټول ما له اوس هم بوئ کوئ د قیامت ورځ د الله تنګ بنګوئ کوئ. نو دې کې د کفر څه خبره ده؟ او که ډېرون ما کې د کفر څه لیدي نو ما کې خو نشته کوي د هغې نه ما توبه ده. وبکې دا یې څوک او بل راته وایي چې سته حرمونه. نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو دوه کسان موجود ناست دي چې هغې زما د پلار او د مور د نکاح په وخت کې ګواهي کړې ده موجودو. هغه دوه کسان کولی چې زه درته ښولی شم چې دا پلانکې او پلانکې زما د پلار او د مور د نکاح په وخت کې موجودو. نو زما د مور د پلار سره نکاح شوې دا رمونه نه یم. خبره خلاصه شوه. تاریخ لیکي چې هغه سړی هغه خط لیکلی چاته پته نه وه، وروسته بیا مولانا اشرف علي صاحب ته غلی دی او معافي غوښتې ده، د هغه په لاس یې بیعت کړی دی او د هغه په همیشه به یې بیا جړل او د هغه په مریدانو کې او د هغه د خانقاه یو لوی شخصیت رب العالمین بیا جوړ کړی. نو که هغه ورته غوسه کړی چې دا سړی خو ما ته وښایه لږ انسان دی وښایي چې زه ورسره پیش شم، دا فایده به نه وه حاصله شوې. حضرت یوسف علیه السلام سره روم څونه ظلم وکړو، د پلار نه جدا که د پلار او د مور نه معشوم بچې. دا یو بیا بوتو وادي کنعان کې چې کوم جور او شل کوي په صحرا کې په هغې کې غورځو. اوس کوي کې یو ماشوم چې غورځی دی جمدی کوم دی پاتې کېږي، لیکن مفسرین لیکي چې د کوي د سر نه ورخطا کړ هلته فرشتو کلک ونیوه او نیغې بوت او د کوي په غاړه کې یو تیږه او په هغه تیږه د پاسه کېنو او جامې یې ترې ویستې کمیس او پرسود ماشوم نه. رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام رغېږو کمیس یې ورته واچه. دش بیابان دی، نه په کوي کې ډوډۍ شته، نه داسې پاک کوي چې د هغې اوبه وڅښي
نه د وتو څه انتظام شته. د بل ځای نه یو قافله راله او د اوبو یې ضرورت و چې بورقه ښکته کړې و پورې نښتې وبالې راوویسته. لاړ صاحبه مصر ته. په مصر کې د بادشاه کور ته ورسېد. د هغې نه پس مصر کې د بادشاه کور ته ورسېد. د هغې نه پس لاړ جیل ته. د زلیخې لویه قصه ده چې ته څه وخت به درته وویل. او بیا د جیل نه راووته. رب العالمین د مصر بادشاهي ورکړه. رونه یې لاړل رونه په علاقه کې قات راغلی. پلار ورته بچې لاړ شي چې ته څه ډوډۍ موډۍ وکړه. ای بابا په مصر کې یو بادشاه دی، هغه سره غله شته، بل ځای غله نشته. ځان سره څه پیسې میسې څه پیسې وې خو چې څه موندل که چپلی وې او که زړې جامې وې او کار کې ځان سره واخېستل او لاړل. او سلیسر ټول رونه لاړل ځکه هغه بادشاه به پخوا به د خلکو کنټرول ورکو که نه، نو د هر چا له به سلیسر شی ورکو. ټول لاړل. یوسف علیه السلام خو په تخت شاهي ناست و. دوی په وهم و ګمان کې هم نه تېروي دا زمونږ غرور دی. دوی خو یې به ترور مړ شوی دی. دوی ته مه غورځو دوی کې کوم ځای جمدې پاتې کېږي څوک به راوباسي. هغه به مړي. دوی په تخت شاهي ناست او تاج په سر دی او صاحبه ښایسته جامې یې دي. پولیس او فوج مخکې وروسته منډې وې چې دوی سینګرل دي ورته خپله جلا فریاد وکړه صاحب مونږ د ډېر لرې ځای نه راغلي یو او د یعقوب علیه السلام زمونږ د پلار نوم دی پیغمبر دی او په سترګو نابینا دی ړوند دی او صاحب د پیغمبر اولاد یو اوږ یو درک نشته مهرباني وکړه مونږ له څه شی راغلی. پیسورونه یې ټول راغلی که څه پاتې شته که څه پاتې د هغې سم در کوم. چې رالله ډېر خوشحاله پلار ته وایي یعقوب علیه السلام ته وی بابا ډېر ښه باچه و ډېر ښه باچه مونږ له بلا غنم راتلل او د دې کشر بنیامین روري صاحب راله راکړه. خو بابا راته وی چې دې به بل ځل راولی هسې نه دروغ هم راته نه ویلي. په خطا هم رانه په غلطۍ رانه تاسو د بل چا حصه په غلطۍ نه وړې ابه راولی چې هغه بوجۍ یې کوزې کړې نو یوسف علیه السلام نوکرانو ته ویلي وي چې که مې پیسې میسې راوړه ورته واپس ورکړې او ته بندې کړې. چې بوجۍ څنګه وسپړدلې نو هغه سامان هغه پیسې میسې هر څه ورته په بوجو کې بند کړي. ای بابا زمونږ د خدای نه څه غواړو چې دومره نیک سړی چې هغه پیسې میسې مونږ ته واپس کړي دي. چې هغه غله خلاصه شوه او بیا تلل ای بابا هغه بادشاه سره خو مونږ واده کړی و چې کشر ور به راولي بنیامین به بوځو. دا د یوسف علیه السلام سکر ورو. دا نور د بلې مور نو دا دواړه سکر یو مور او یو پلان دی به بوځو. وی نه بچو دې چېرته در کوم. ولې بابا وی د ده نه مخکې د ده بل لور یوسف سره تاسو څونه ظلم کړی دی تاسو باندې بیا اعتبار وکړم د یوسف په حق کې مې په تاسو اعتبار کړی او اما له راوسته اوس دې بوځی په چل ول. بابا د قافلې والا ته پوس وکړه مونږ خو دروغ نه وایو او دغه مصر دی او مونږ به خیر قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل چې که مونږ لاړو مونږ له غله نه راکوي دی ورسره زه یې بوځی الله بهتر پوهېږي نو والله المستعان علی ما تصفون. زه بوت چې څنګه یې بوته یوسف علیه السلام بنیامین دا خپل سکر ولید خو دې هم پوه نه کړ. ډېر زیات خوشحاله شو. وی داسې به کوو چې دوه کسان به یو کوټه کې سم دی دوه کسان مخکې شي دوی له مېلمستیا ورکړې دا د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي دي نوکرانو ته وایي چې یو کوټه کې دوه بل کې بنیامین یوازې پاتې دي 11 ورونه ورته نو دی لږ غوندې سترګو کې اوښتې وګرځېدې وی بچې ورور ته ولې ژاړئ یاره وایي زما یو ورور یوسف یې نوم و افسوس که هغه جندې وي نن به زه هغه هم یو کوټه کې ملاستو وی فکر مه کوه ته خو د پیغمبر وی زه به تا سره یو ځای سملم. چې دې څنګه ورسره ننوته بنیامین ته یې وی ورورې مه خفه کېږه زه هغه یوسف یم قد من الله په ما ډېر لوی احسان غږ به نه کې دوی به نه پوهېږي زه دې پسې چل پاتې کوم خو ته به پوهې ځان نه پوهېږې. خوشحاله شو. سهار وختي نوکرانو ته وی دا څه وکړې چې دا په کوم جام باندې د سرو زرو جام په دې تاسو غله ورکوئ دا د دې بنیامین په دې بوجۍ کې بند کړې پټ غوندې چې دې در باندې پوه نه شي چې غله یې ورکړه یو کس یو بوج نومونه یو لو لیکل دا د پلانکي دا د پلانکي دا د بنیامین او قافله کله روانه شوه نو نوکرانو ته یې اواز ورته وکړې چې زموږ جام روک شوی دی. هلکه بادشاه جام روک شوی دی او که چا دا جام راوړو نو هغه له به یو بار غله ورکوو یو انډې به ورکوو چې هغه نه کوو. ای قافلې والا تاسو ته یم راشئ مونږ خو د پیغمبر اولاد یو مونږ څه غله خو نه یو وی نه راشئ مونږ سامانونه ټول لټوو. یوسف علیه السلام ورته تاسو پټ کړی دی
وی نه مونږ غله خو نه یو، مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر اولاد یو. وی ښه که د چا ګوډي کې راوخت څه سزا به وي؟ څه سزا به وي؟ وی زمونږ د یعقوب علیه السلام شریعت کې خو دا سزا ده چې هغه به د هغه بادشاه غلام وي. که د چا ګوډي کې راوخته هغوی ته پته و چې مونږ نه دی پټ کړی، ابا صاحب ستا غلامي تاله به درکوي. دا د بادشاه قانون دا د یعقوب علیه السلام قانون. وی خبره درسته ده ګورې هسې نه چې وی نه بس په دې فیصله ده. وی ښه ولټوې. نو له اول د بنیامین هغه نه لټو چې شکي پیدا نه شي، د بل هغه ولټو، د بل یې ولټو، اخره کې دا ولټو ځای کې جام راووتو. وی دا دې ګوره دې ورور هم پټ کړی دی، دې خو یې پټ پرې کړی، دې به ځان سره پاتې کوم، دې به زما مړه وي. هغوی په ځان را کېښودې چې مونږ د پلار نه څه جواب ورکړو. پلار خو مونږ ته ویلو چې یوسف هم روک کړو، دا بل هم روکوی، هغه له به څه جواب ورکړو. وی نه فیصله هم کړې ده، ما سره هم دا فیصله کړې ده، هم دې به زه پاتې کوم. مینتونه زاره شو، خوند یې ونه کړ، واپس راغی. چې راغل پلار ته بابا وی ستا غزوي خو غلا وکړه که نه بنیامین، او په غلا کې بادشاهان سره ایثار کړ. یعقوب علیه السلام ورته وی بیا هم را سره وکړه، لا اوله مرانه یو ځای غیب کړ، اوس مرانه بل غیب کړ. وی بابا دروغ نه وي، قافلې باندې هم تپوس وکړه، هم تپوس وکړه موږ دروغ وایو. خبره خو حقیقت و، قافلې والا مو چې یو بادشاه سره دی. چې څه موده تېره شو، غله بیا خلاصه شوه. دا پلار ورته ویې بچې لاړ شئ تاسو مهرباني وکړئ، دغه خبر والی دغه ورورم چې څه به کېږي. چې دې څنګه لاړله او مخامخ شوې چې مونږ راغلي یو او زمونږ هغه پلار جاړي او دومره جاړي چې وبیضت عیناه وهو کظیم، چې د جړا د وجې سترګې ړندې شوي دي. رحم وکړ په مونږ او زمونږ په پلار او دا زویره لږه ډېره دا روغ دې وله بوځي. یوسف علیه السلام ورته هغه خپل بادشاهانو به هغه نقاب اچولي یې ورته لرې کړ، تاج یې ورته لرې کړ. وی تاسو ته پته ده چې تاسو د یوسف سره څه کړي دي؟ یاد هم دي چې څنګه کړي دي؟ بس چې هغې ورته وکتل وی انک لانت یوسف، ته جوړ یوسف یې. وایه که نه اوس که بل ورور څه چل به ورسره کړی؟ که د یوسف علیه السلام په ځای بل رور وی او دومره سختۍ پې د رونو د لاسه تېرې وې، نو کم از کم څو ورځې جیل خو به یې ورکړی و که نه؟ تاسو د لاسه زه تاسو کوي ته وغورځولم، تاسو خو زه وجلې یم په خپل ګمان کې، او بیا هم رانه جامې وویستې او زما په پلار هم څونه سختې تېرې کړې، په پیغمبر پلار، او ستاسو د لاسه زه تاسو روکړم او پلار په سترګو ړوند تاسو زه پرېږدم چېرته، اوس دې بادشاه دی او هغه ورته لاندې نوکران دي. لیکن یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ دې ورته وایي ښه تا هغه یوسف یې وی وی مونږ معافي غواړو. بس یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ او ورته دا نه وایي چې ښه په ما هم ظلم کړی دی، په ما هم هېڅ یې ورته ونه وی. وی خیر دی، هېڅ پروا نشته، هېڅ فکر نشته. او دې ورته وایي کارونه وی تالله لقد آثرك الله علینا وان كنا لخاطئین. ای یوسف په تعالی الله په مونږ ډېره ډېر بهتري را کړې ده، بس مونږ نه غلطي شوې ده. او ته څه وایي؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. زیرونو خدای مباخه اسم ملامتیا در باندې نشته، هېڅ قسمه غصه یې ونه کړه، جګړه یې ونه کړه. ویې ځای پلار مو راولې او زما دا کمیس یو څه زما د پلار په مخ ور واچوې، سترګې به یې جوړې شي. وی چې را روان شو نو یعقوب علیه السلام خپل کور خاوندانو ته وایي وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. وی په ما خو نن د یوسف خوشبویي لګي، د هغه خوشبویي را باندې لګي. وی تالله انک لفی ضلالک القدیم. مغه زړې خبرې کوي که نه؟ یوسف کم دی خو پخوا به خبرې شوي، بلا شلګونه کلونه تېر شوي دي. وی نه که نه، خو چې څنګه کمیس راوړ د یعقوب علیه السلام په دې مخې ور واچو فرتک د بسوي را جوړ شو. وی ما درته نه وي؟ وی ځای چې زه مصر ته لاړل. د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې د یوسف علیه السلام خپل ورونو ته څونه ظلم زیاتې هېڅ قسمه غوسه یې وسه. نن د پلار راوړی رور څوک نه معاف کوي، که معافي ترې غواړي قسم دی کې څوک معاف کوي. نو ما خبره د غصې پورې کوله چې غصه د الله نعمت دی، خو چې په ځای استعمالی بې ځایه نه ګورې، د حد نه زیاته نه، بې ځایه نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وی غصه ایمان داسې خرابوي
لکه چې شاتو کې سرکه واچي او هغه شات تراخه کي. یو دویم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې کوم سړي د الله د رضا لپاره په دنیا کې غصه قابو کړه، غصه پرې راغله او د قابو کړه، د قیامت په ورځ به د نه الله راضي وي. او بل حدیث پاک کې راځي چې کوم سړي له غصه راغله او د هغه غصه قابو کړه په دنیا کې، الله به د ده په زړه کې امن او ایمان واچوي. څومره بهترین شی دی چې عایشه صدیقه رضی الله عنها به کله غصه شوه، کور کې غصه راځي که نه، نبي علیه السلام مبارک به د هغه وخت دغسې ونیوه او په دې ګوته به یې داسې مزه دا به یې له غوږ ومزه. عایشې غصه به قلاره شوه، هغې به ویل الله رسول غصه به ختمه شوه. څومره عجیبه ښکلی پیغمبر، مونږ د هغه دعوه کوو چې مونږ د هغه امتیان یو، زمونږ پیغمبر دی او د الله نه سوال کوو چې خدای د هغه په نقش قدم روان کړي.